برېښنا چې د ټولنو له اساسي غوښتنو څخه ده او د ژوند ورځنۍ چارې ورباندې څرخي. د میدان وردګو ولایت برېښنا ریاست وایي جرلیس، چک او سید آباد ولسوالیو کې 4 پروژې تر کار لاندې لري چې په بشپړولو سره به یې زرګونه کورنۍ د برېښنا له نعمت برخمنې شي. میدان وردګو کې خو پلان دپاره 4 لویې پروژې لرو چې د هغو د جملې څخه یوه د جالس پروژه ده، یوه د چک پروژه ده، یوه د ونخي پروژه ده او بله د تنګي پروژه ده چې د جملې څخه 2 تر کار لاندې دي چې یوه د چک پروژه ده او بله د ونخي، او 2 پروژې چې پلان څه مشکلات کې پېښ شوي دي دغه د جالس پروژه ده چې کارونه ټول جنس ریاست ته راغلی دی، مکمل ټول تجهیزات ریاست په طویلخانه کې موږ لرو، او یوه تنګي پروژه ده چې د بند په خاطر څه مشکلات کې پېښ شول، هلته بند جوړېدو او مسیر تغییر شو، کارونه یې په خاطر ځنډ څخه مخ شوي. د دغه ولایت اوسیدونکي د برېښنا ریاست له وروستیو پروژو خوښ دي. وایي برېښنا اساسي اړتیا ده او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ټولو سیمو ته برېښنا ورسوي. برق ته خو دا خلک ډېر ضرورت لري، برق نسته انډیواله دي، موږ اوبه په برق دي انډیواله او هر څه په برق دي. له ټولو څخه مننه کوو چې دا یې منظور کړی د انډیواله موږ سره همکاري وکړله. د نورو ټولو ته باید برق تېر سي، انډیواله ټول برېښنا ته برق ته ضرورت لري. برق ته ډېر ضرورت ده ځکه چې اوس پخلی، اوبه او داسې نور شیان هم په برېښنا باندې مخته وړل کېږي. موږ ته د برق پروژه منظور شوې ده، موږ ډېر خوشحاله یو. موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې باید ټولو ساحو ته برق ورکول سي. د میدان وردګو برېښنا ریاست مسؤلین وایي د چک برېښنا فابریکې کارونه هم تر ډېره وړاندې تللي او سربیره پر دې کوښښ کوي چې د میدان وردګو ولایت ټولو محرومو سیمو ته برېښنا ورسوي.